څومره خوند چې ستا دې بدن صفا صفا کې دی، څومره خوند چې ستا دې بدن صفا صفا کې دی، دومره خوند قسم دی شیطان مستی ګناه کې دی. او ته چې ساړي واچوې زه رومانوي شم. اوهو ته چې ساړي واچوې نو زه رومانوي شم. اوهو بیا شعرونه لیکم یو ځل بیا څه خوند دی وهوا کې دی. او پېښوره ما خو اسټرالیا پرېښوده تاله راغلم ځکه چې د دنیا ټول حسن دې خړمخي پښتون ښکلا کې دی. او تا ته سجده پېغلې دا یو وړوکی کار دی، تا ته سجده پېغلې دا یو وړوکی کار دی. ستا تخلیق عبادت فرشتې ستا حسن هر ادا کې دی. او پته نه لګي چې د پادري پنډت مولا تا سره ولې نه لګي، پته نه لګي چې د پادري پنډت او مولا تا سره ولې نه لګي. خو ښځې ستا د ښایست ذکر بایبل قرآن او ګیتا کې دی. او پښتون که سیکولر شو نو د انګریز به پلار شي، پښتون که سیکولر شو نو د انګریز به پلار شي. خو افسوس پښتون د پیري شر په لاس دغه مولا کې دی. او په نوم چې مدینه مارکیټ وي نو تاجر به ګڼکپ وي، په نوم چې مدینه مارکیټ وي نو تاجر به ګڼکپ وي. زما شک د دې په سودا قسم والله والله کې دی. او تا خو شهابه ما ته هیپی برډے ویل په یوه جمله کې بچې، تا خو شهابه ما ته هیپی برډے ویل په یوه جمله کې بچې. خو ژوند ټول تیر زما غربت لږو جړا کې دی. او پښتون ځکه نه سمیږي چې خارښتي دی، پښتون ځکه نه سمیږي چې خارښتي دی. ځکه خو ټول چل دغه استاد شیخ ماما کې دی. او د رایوړن اجتماع یو ساده پښتون فلسفي کړو، د رایوړن اجتماع یو ساده پښتون فلسفي کړو. وی په دنیا څه کړی ژوند خو د آخرت هرو تمنا کې دی. او ایمل ولی ګنډاپور فضل الرحمن د مغولو جاسوسان دي، ایمل ولی ګنډاپور او فضل الرحمن د مغولو جاسوسان دي. دا بچی د پنجاب خو کور یې پښتونخوا کې دی. او خیری شعر دی مقطع چې تا به ازادوم پښتونه که سر پکې بیلم، تا به ازادوم پښتونه که خپل سر پکې بیلم. وطن ستا د ازادۍ نوید د صمد اخیری سا کې دی، وطن ستا د ازادۍ نوید د صمد اخیری سا کې دی، د صمد اخیری سا کې دی. ډیره مهرباني.